شیطان خلیلزاد څنګه د اشرف غنی ازار وواهه؟ له دندې څنګه لرې شو؟ حقیقت یې کولی شئ په همدې ویډیو کې وګورئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې ده. بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا اعلان وکړ. بلینکن له خلیلزاد مننه کړې ده چې د ده په خبره څو لسیزې یې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نه ستړی کېدونکی خدمت وکړ. بلینکن دا هم ویلي دي چې توماس ویست به د امریکا لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا 2 میاشتې وروسته خپله دنده پرېښې ده. ښاغلي خلیلزاد 2018 کال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2020 میلادي کال د فبروري عمده تړون زمینه برابره کړه چې په نتیجه کې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د یادونې وړ ده چې د خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې ورسره په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ړنګ شو او طالبان واک ته ورسېدل چې د خلیلزاد دا کار ته ګڼ شمېر خلک غوسه دي او لقب یې ورته د شیطان ایښی دی. درنو لیدونکو د ویډیو تر پای لیدلو مو ډېره زیاته مننه. تاسو د خلیلزاد د استعفا په اړه او دا چې خلیلزاد خو د امریکا لپاره ډېر کارونه وکړل خو د افغانستان لپاره یې څه کړي دي، په دې اړه خپل انتقاد، پیشنهاد، نظر را سره کولی شئ. د سوله افغان یوټیوب چینل د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو الله مل شه. ښه وخت ولرئ.